د جرمني د پارلمان یا بونډستاګ لپاره ټاکنې هر 4 کاله وروسته کیږي. د پارلمان غړي مخامخ ټاکل کیږي. دوی بیا د جرمني لومړی وزیر ټاکي چې فدرالي چانسلر یا چانسلرۍ بولي. په سوریه کې رښتینې دیموکراسي او رڼې ټاکنې نشته. د ټاکنو پایله له ټاکنو وړاندې معلومه وي. په جرمني کې هر څه بل ډول دي. دلته هر څوک په آزاد ډول رایه ورکولای شي او د ټاکنو د پایلو د بدلولو ځواک لري. په جرمني کې رایه ورکوونکي 2 رایې ورکوي. په لومړۍ رایه د نمایندانو له لیست نه یو کس ټاکي. په دوهمه او مهمه ټاکنه کې یوه ځانګړي ګوند ته رایه ورکوي. د پارلماني څوکۍ شمېر د 2مې رایې له مخې معلومیږي. واړه ګوندونه هم پارلمان ته تللی شي خو باید لږ تر لږه 15 سلنه رایې وګټي. دا حد ځکه ټاکل شوی چې په پارلمان کې د ګډوډۍ مخه ونیول شي. هر جرمن وګړی چې 18 کلن وي رایه ورکولای شي. په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د ورګډېدو ډېرې لارې شته. زه خپله کډوال یم او د جرمني تابعیت نه لرم، خو کولی شم له یو ګوند سره یو ځای شم څو په کمپاینونو کې برخه واخلم او د محصلینو له ګڼو سازمانونو سره همکاري وکړم.